کوټې په لیکت بازار کې د اور لګېدنې پیښه. د کوټې په مصروف تجارتي سیمه لیکت بازار پرنس روډ کې علیم پلازا کې نن سهار شاوخوا 4 بجې ناڅاپه اور ولګېدی چې له امله یې ګڼ شمېر دوکانونه اغېزمن شول او دروند مالي زیان واوښت. د لومړنیو معلوماتو له مخې د اور لګېدنې حالت تر اوسه نه دی معلوم شوی. د پیښې له خبرتیا سره سم د فایر برګیډ او ریسکو ډلې سمدستي د پیښې ځای ته ورسېدی او د اور د مړ کولو هڅې یې وکړې. د اور لګېدنې له امله تر څنګ نورو دوکانو ته زیان ونه رسي او د احتیاطي تدابیر په توګه نږدې دوکانونه وتړل شول. تر دې دمه د ځاني زیان پخلی نه دی سوی، خو د اغېزمنو دوکانونو د درانه مالي زیان خبرې ترلاسه سوي دي. د انتظامیې په وینا د اور لګېدنې د وجه معلومولو لپاره پلټنې پیل سوې. شپې د 4 بجو څخه اور کې بل دی. د انتظامیې د خوا له کنټرولېدو کوشش روان دی. تقریبا 5-5.5 غنټې شاوخوا وسوې. د لاندې ګدامو د دوکانو اور مړ شو، د چت د اور راورسېدی. ډېر تېز اور دی.